هاي د غریبۍ د الله بیخ بنیاد وباسي چې سهار پاڅېدل نو روزګار هم پیدا نه کړو خو هغه ملګري راته ویل چې نکاح او طلاق ده کاروبار دې شروع کړه نو په دې کې ډېره غټه پیدا ده په یو کال کې پې نکاح کوو په بل کال کې پې طلاق کوو 500 به دې یو تیل او 2000 به دې بل لو غټه پیدا ده یاره زه چې دا کار شروع کوم ښه ورځه به چې څوک دیوال پیدا کړ سلام علیکم وعلیکم السلام امروره دا خادي دې مبارک شه دا خادي دې پښړه ولګي او تم پښړه ولګي یروره نو ما د واده مبارکي درکړه نو دا غي داسې ده چې دا ما خیره وکړي دا مې ته ذکر اخیری وکړه چې دا زما و ما خزره چې وادو کوم سار را پاسه ما غټه بالبېټ کې مړه پرتیبه نه څه ګونه داسې شو چې و ما خزه مې عمرې یو دا رښتیا دي روکې دا وجه څه جل څه مسله ده دا کس وې زما ښځې مري نو ما تپوس وکړي دا رښتیا دي ګاونډي دي او ما ته پته لګي دا ومه ښځه چې مړه ده په ډولۍ راوړو په قبر ایستو یې موږ له زارش نه کړه ما خو ده ته وي چې وروره ګورې نه د اتم جنج له ځو او نه د اتم قبر که نه باسو بس یروره دا داسې چل دی چې زموږ خپل کلی نه بر کلی پاک یوه ښځه ده نو د هغې تقریبا دا اووم اتم د هغې واده دی هغه چې سهار راپاس د هغې خاوند مړي نو خوښ هم نه ده چې د ده او د هغې واده وکړو چې دا کور ول آباد کړو یاره وروره ټیک دی خو مونږ یې خو دومره تنګ کړو چې مونږ دغې دم غواړو تاسو ولې څه چل وکړئ نو بس یا خو به د دواړو نه خلاص شو یاره وروره که دا نه نیکۍ کار دې وکړو کوم ده راځئ راځئ حجرې ته راځئ شیرې کړو راځئ بس نکاح ولې وتړئ راځئ کښېنئ چې دا یو فرض خو پوره کړو امروز داسې چل به یې که نه چې دې زلمي دا نکاح به وتړو او سبا پروګرام به برابر کړو د واده انتظام چې خرچه چې کم دی هغه به تاسو په خپل کلیوال اوچت کړه او نکاح به ولې زه په سبا په خپله وتړم نو څنګه م خوښه ده جنۍ طرف نه ذمواري به زه والم که نه او مونږ به بس دا اتم ده والو خو ګرانه غوندې ده زه الله په خیر کې ښه زه خفه کېږم زه یې لاسو کې دوام وکړو یا الله تیرا خادي چې کوم دی په خیر کې امین زه چې زه سبا انتظامات وکړو راځئ ورور جانه کوم خوښه چې نکاح دا رسم شروع کړو که نه او شروع کړه او ما ته کوم یو بل کار دی یو سړي باندې به طلاقه شوم که نه نو راولئ زلمی راولئ زلمی راشه هله کښېنه راځه کښېنه نو اجازت دی اجازت دی ماشا زرینه دا ته شیربانو چې لور د ګلبدین ده فی سبیل الله ته قبوله ده قبوله ده بیا نه ته قبوله ده قبوله ده او بیا نه ته قبوله ده قبوله ده مبارک شي نکاح وشوه مبارک شي مبارک شي مبارک شي ورور زه به تاسو ما ویل ناوخته ده که نه نو که څه شکرانه کېږي خو رای کوي یاره نغد خو را سره نشته د رمټیانو ډبې پروت دي دا به درکړو ما قبول دی هغو ماشومانو به یې ما بله پیره چې کوم د چپسو په ګوتۍ کړې وه او زه بس الله دې رحم وکړي الله مې عزت وکړه او زه الله دې سر ته خیر کړه زه راځم د خدای سر ته خیر کړي او هغې هم د خدای سر ته خیر کړي چې ورشو سړي له واده کړی چې ښځه به یې مړی که سړی به مړي چې ورشو راځه چې ویې ګورو واده کړی واده کړی سړی به مړي که ښځه به مړی یاره ښځه به مړی نه سړی به مړي پرون واده کړی چې ورشو ویې ګورو چې دا سال ما په خیال جوړه ښځه به مړی یا بس سړی خو ژوندی راووتو
لکه دا خو ښه زمزم دی را لکه وروره نکاح خوال یې مړ دی